د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه ستړي مشه وخت مو بخیر په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن پنځشنبه د زمري د اسد د میاشتې 15مه د 2023 میلادي کال د اگست د میاشتې 15 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي د تازه سیر احمد سایل وړاندې کوم خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. په ټول هیواد کې د اسلامي امارات د بریاو اشغال د پای ته رسیدو درېمه کلیزه په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شوه. بدخشان کې د اوبو 3 کوچنۍ زیرمې جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. او د سرحدي قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست نور الله نوري وایي د فلسطین ولس به هم ازادي ترلاسه کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. په ټول هیواد کې د اسلامي امارات د بریاو اشغال د پای ته رسیدو درېمه کلیزه په شاندار مراسمو سره ولمانځل شوه. د زمري میاشتې 23مه چې په هیواد کې د امریکا او ناټو اشغال د پای ته رسیدو او اسلامي امارت د بریا له درېمې کلیزې سره برابر وه د پلازمینې کابل په ګډون په ټول هیواد کې په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شوه. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر چې په همدې مناسبت کې کابل کې جوړ شوي غونډې ته وینا کوله دغه پرتمنې ورځې د مبارکي ترڅنګ وویل چې اسلامي امارات د افغانستان د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د امریکا او ناټو په ګډون له ټولې نړۍ سره حسن تعامل او په متقابل احترام ولاړې او دوه اړخیزې اړیکې غواړي. بدخشان کې د اوبو 3 کوچنۍ زیرمې جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د بدخشان په اردش ولسوالۍ کې 2,70,000 افغانۍ په لګښت د اوبو لګولې 3 زیرمې جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې چې پر مټ یې لسګونه جریبه ځمکه خړوبېږي. د یاد ولایت د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست د کرنیزو چارو امر قاري سنلا سراجي رسنۍ ته وویل چې د یاد ولایت په اردش ولسوالۍ په 3 کیلو کې د آقا خان دفتر په مالی ملاتړ 2,741,000 افغانۍ په لګښت د اوبو 3 کوچنۍ زیرمې جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د یادونې وړ ده چې یاد دفتر په پام کې لري د خلکو په همکاري د یادې زیرمو په شاوخوا کې د شنو ساحو د پراختیا سیلابونو د مخنیوي او د ځمکې لاندې اوبو د پیاوړتیا په موخه واترشید جوړې کړي. او د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزارت سرپرست نور الله نوري وایي د فلسطین ولس به هم ازادي ترلاسه کړي. نوموړي دغه څرګندونې پر افغانستان د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو په درېمه کلیزه په نمازغونډه کې کړې دي. هغه زیاته کړه افغانستان په خپله غېږه کې داسې اتلان روزلي چې درېمه امپراتوري هم ماته او په وینا یې نظام ولس په ګډه باید هیواد آبادي او حکومت پایښت لپاره کار وکړي. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شي مطالب هم دومره ول تر بلې خبري غړي لوی عمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.